Yes. Bismillah. اللهم زد وبارك. دا خپله د دې مالک دی د دکان خبرې کوي. افغانستان زنده باد. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه وږمه صبا عامر نن د پراګ د ښار څخه یو ډیر ښایسته دوکان دی چې دلته راغلی یو. دلته وچه میوه، افغاني میوه لکه بادام، پسته، بادامي نقلونه، هر ډول میوه دلته، ایرانی، هندي، پاکستانی، بس د کور هر څه ضرورتونه دلته پیدا کیږي. زه دې دکان ته راغلم. هغه افغانان چې دلته اوسیږي کولی شي خپل د افغانستان ښایسته وچې میوې، همدارنګه هر شی د کور ټول سامانالات له دې جنه دي کولی شي د اشپزي، د کوکینګ لپاره، د خپل اخترونو لپاره، د نوروز لپاره له دې جنه سودا واخلي. دا مې د دې لپاره وکړه چې هغه افغانان چې دلته په پراګ کې نوي راغلي، د ادرس به ورسره نه وي، کولی شي دې دکان ته راشي. د دکان مالک هم د الجزیرې دی او ډیر مسلمان انسان دی، ډیر مهربانه دی. په هر روزه کې دی چې کله مسلمانان راځي هغه ته 1 کیلو خرما هم په خیرات کې ورکوي. خیرات برکت. سلامت Lord. My name is Amis Busad. I am here in this shop 20 years. So I opened on 5th of September 2003 till today. I started to do this Oriental foods stuff in 2011. I am offering the stuff from all over the world, mainly Middle Eastern and Afghani, Irani, Pakistani, Indian and Arabian food. And mainly I sell rice and dried fruit from Afghanistan, from Uzbekistan, and from Iran, and people are happy. I'm very happy also to do this job, to offer services for the Afghan community. Afghanistan Zindabad. دا افغاني کاجو دي چې دلته په یو وچه میوه فروشي یا دکان کې خرڅیږي او افغانان کولی شي له دې جنه خپلې ښایسته سوداګانې په ښه قیمت سره ښایسته بادام په ښې کوالټۍ سره په مختلف لکه 2 کیلو، 1 کیلو، نیم کیلو، څومره ښایسته په د هغه کې ځای په ځای شوي دي پاکټونو کې. دا هم افغاني پسته ده چې دلته په پاکټونو کې د دکان کې تاسې ګورئ. افغاني غولنګ، همدارنګه کشته او دې خواته یې انځیر. بادامي نقلونه، شین چای او تور چای د بادامي نقلونو مزه نه کوي، کولی شئ دلته یې ترلاسه کړئ. دا هم افغاني جلغوزي دي چې تیارې پوست شوي دي، پاکې شوي دي او پاکټو کې. ډول ډول چایونه، شنه، تور، افغاني چای او همدارنګه ترکي چای، بس چینایي چایونه، بس د هرې دنیا د نړۍ د ټول رنګارنګ چایونه دلته اخیستی شي. دا هم افغاني پامیر شین چای دی چې په لیکل شوي دي، خو دا چای زه هر وخت ورڅخه ګټه اخلم. ډېر ښایسته چای دی، تک شین رنګ وباسي او ذایقه یې هم ډېره مزهداره ده. We sell apricot,
dry fruits like almonds in sugar, like almonds, like pistachio, like cashew, and they like also the canned food like camgin, samanu, and berberis, and this zereshk, khurma, and Afghani people they like food, so we have to take care of their stomach and their health also. تشکر. دا وچ بانجان رومي لکه وطن کې خلک وچ بانجان رومي لري، دلته کولی شي وچ بانجان رومي ترلاسه کړئ او په ژمي کې چې دلته رومیان ډیر قیمته کېږي له دې نه هم استفاده کولی شي خلک. وچې مڼې په وطن کې د شمالي سمته لکه ځینې د ولایتونو کې د مڼې وچوي که نه، دغه نه بیا په اشپزي کې کار اخلي. دا وچه خربوزه ده چې خټکی وچوي سره زیاتر د شمال سمت کې که نه، دلته بیا چې وریځې پخېږي د سپینو وریځو سره په دام کې هم د وچه خربوزه اچوي، هغه په دام کې ورسره ږدي او ډېر مزهدار راځي. ښایسته شین رنګ او ښایسته خوشبویي داره ایل د شین چای لپاره، تور چای لپاره ډېر ښکلی. My name is Ayana Rodriguez, and I am from Venezuela. I like to come in here because I can find Venezuelan products, and also the owner, I think the owner, he is very nice. All time I came with my mother and sometimes with my husband, and he is so nice with us. هلته دلته دودي عنبر هم ډېر ښکلي پیدا کېږي. ښایسته ترکي ګیلاسونه، ځینې ګیلاسونه چې شړومبې سړی پکې کوي، چای جوشه ښکارېږي، همدارنګه نور انتیک د کور ظرفونه دي چې خلک یې اخلي او د مسو نه جوړ شوي دي ځینې ګیلاسونه، چاینکې. عامر د ګوړې شوقي دی، دلته ډېره ښایسته ګوړه ده. البته دا ګوړه بیا مساله داره ګوړه نه ده، خو لکه د پېښور غوندې تور رنګې ګوړه ده. دا هم د قندهار آبجوش، حتی دلته آبجوش هم پیدا کېږي. دې پاکټونو کې ډول ډول لکه ماینې وریځې یا موږ وایو چې د پلو لپاره مختلف ډولونه وریځې دي. زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، هلته ورشئ او دا ویډیو تاسې کولی شئ هلته پوره ووینئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خوشحاله او آرامه اوسئ.